علیکم ستړي مشه. زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ټکساس ریاست په کیلین نومي ښار کې ما راسره ناست سلیم صاحب، اکبر شاه صاحب او اجمل خان صاحب. ټول ته سلامونه. ستړي مشه، څنګه روان دی؟ الحمدلله شکر دی. تاسو او سلیم صاحب سره خبرې شروع کو. اجمل صاحب تاسو په اجازه باندې اکبر شاه صاحب صحیح ده. او سلیم صاحب غوړ قرآن ته وایي چې مونږ چیرته دی وخت روان یو. موږ روان یو په دې وخت کې په بول سپرینګ یو وړوکی دی دی. ښه په بول سپرینګ په نوم مشهور دی. ښه او یو 15 منټو لار دلته دی. ښه بس چېرته ځو ان شاء الله کوم بزنس ته ځو هغه تاسو ته وښیو. ښه صحیح. او دا راته ووایه چې څومره مودې نه دلته په کیلین کې تاسو؟ زه په کلین کې 1998 کې راغلی. ښه 1998 کې جی. او اتفاقاً راغلی ما. اتفاقاً څنګه راغلی؟ یو ملګري راله جاب کتلو په ډېر په آستن کې. آستن کې او په 35 کې روان وم. لاوله روژه وه. ښه او بس دماغ څه کار نه کوم نه ویو سفرونه وښیونه نو دې خاطر راغلو. مطلب لار نه خطا شو؟ لار نه خطا شو دلته راغلم. دلته راغلی. نو دلته پاتې څنګه شو بیا هغه ټایم؟ بس یو روژه وه. ملګري خواته لاړم پاکستاني و دلته کې نو په کیلین کې په روژې ټایم و نو هغه راسه کجورې او څه وی راکړې. ګپ شپ مې لګاو. اوس مسله نشته بس دلته پاتې شه. سبا به لاړ شي. جو کېدو که جو بیا موږ بزنس هغه بزنس راواغسته. او هغه ورځ نو په دې ټایم پورې تقریبا دا څلوېښت کاله په دې ځای کې وشو او راغلی داسې بس روان وو. دلته یو ملګري پښتون و که نه څوک؟ نه پښتون د کراچۍ و. کراچۍ. او داسې ویلو شي د کیلین کې تاسو لومړنی پښتون یې چې دلته راغلي؟ الحمدلله واقع پاینیر یې ویلی شي. دا اجمل صاحب جی دا خو سم د کیلین چې کوم دی کرسټوفر کولمبس دی. بالکل ایگزیکټلی دا کرسټوفر کولمبس دی. او ورپسې بیا زه 2009 کې راغلم کلین ته. دویم پښتون تاسو وې؟ دویم پښتون زه وم. تاسو چې دلته کې راغلی او تاسو بس دغه شانته راغلی چې کله زمونږ خو دلته ګورنمنټ سره جاب کوو نو دلته کې راته جاب میلاو شو. ښه هغې بس راغلم ډېر نیویارک نه. ښه دا ځای خو راته اوله کې خوښ نه و ځکه چې پښتانه نه و پاکستانیان هم ډېر کم وو. ښه بس جومات کې راته سره سلیم خان میلاو شو. ښه سلیم صاحب میلاو شو جومات کې. جومات شته مطلب جومات و الready. ښه او مطلب دا تاسو دواړه سلیم صاحب او اجمل صاحب په کیلین ښار کې لومړني پښتانه دي چې دلته راغلي. او اکبر شاه صاحب بیا کله راغی؟ زه 2013 کې راغلم. تاسو دریم کس ویلی شي؟ دریم وایي که څلورم کس وایي؟ دریم ویلی شي. دریم پښتون چې 2013 کې دلته کیلین ښار ته راغی ټکساس ته. ښه کوم چې د آسټن او د ډالس ترمنځ پروت دی داسې ویلی شو؟ سنټر ټکساس. سنټ مرکزي چې کوم ټکساس دی. ټکساس پښتو کې ورته خلک ټکساس وایي. نو ټکساس که نه نو دغه شان دی. او ژوند اوس څومره پښتانه دي څومره کورنۍ دلته په کیلین کې؟ اوس الموس یو 15 کورنۍ شته. 15 کورنۍ شته. ښه پښتنو او نور مطلب نور ژبو ویونکي مطلب دا دی چې اردو یا پنجابي ویونکي. زموږ کمیونټي زما خیال 300 تر اوسه رسېدلي ده. 300 مطلب دا چې کورنۍ او په یو کورنۍ کې 15 واچې 15 کسان واچې لکه 1500 کسان مونږ ویل شو کم سے کم. صحیح. او څه کاروبار کوئ سلیم صاحب تاسو؟ جی موږ دا کار شروع کړی د ګیس سټیشن نه پټرول پمپ نه او کېدو که څه مودې نه پس موږ دا کار پرېږدو. نو سموک شاپ شروع کړو. اوس دکان نه کولو؟ سموک شاپ شروع کړ دي. نور نه بس څه نه اخلو څه خرڅو. ښه نو او اجمل صاحب تاسو څه کوئ؟ اوس پورې هغه شان جاب کوئ ګورنمنټ سره که نه؟ جاب مو بس ته پرېښود. اوس موږ هم دلته کنوینس سټور ګیس سټیشن او کمرشل پراپرټي بزنس کوو. اوس چې کمرشل پراپرټي بزنس کوي. او اکبر شاه صاحب زموږ او د اجمل خو یو شی دی. یو ځای کوو. صحیح بزنس سټورونه او کمرشل او جوړ کړي. اوس کنسټرکشن سایټ روان دی. خیر کنسټرکشن سایټ مطلب دا چې کورونه به جوړوي اخلي خرڅوي دکانونه کورونه. صحیح. او ژوند څنګه دی دلته په ټکساس کې؟ ما خو کتل. او تاسو اکبر شاه صاحب بل تاسو نه کوئ تاسو سواد سره تعلق ساتئ او ټکساس او کیلین خدا سي دی لکه سړی چې په خبره چې په پیښور کې ژوند کوي یا په مردان کې ژوند کوي که نه او مرزو کې ژوند کوي او دغه شانتې ګرمیم ده ځکه چې نن راغلی یم او ما نه خو سمې خولې وپوهېدې نو څنګه دلته ځان څنګه ایډجسټ کړی دی؟ زه خو زیاتر کلي کې نه پاتې شم. منګوره کې وم. ښه هلته بزنس و. هلته خو موسم داسې و لکه سیم دلته ټکساس چې دی. ښه زیات ډفرنټ نه محسوس و. ښه او سلیم صاحب د کوم ځای دی؟ جی زموږ بیسیکلی کوم چې ضلع ده هغه مانسهره ده. مانسهره. ښه او اوس چې دی کور چې دی ابټاباد کې هم دی مانسهرې کې هم دی. موږ پلار مې کلي کې پاتې کېږي. ابټاباد خو مزېدار یخه علاقه ده. خلک ګرمۍ کې چوټۍ کې هلته ځي او کیلین کې پاتې کېدل دا څنګه ده مطلب دا خو لکه مې د اوبو نه راایستل. کلین داسې لګي چې لکه کلی چې د باندې که نه اوس د کلي لګي. او سیم کې زیاتره ټوله زندګي مې خو نیمه نه زیات دلته تېره شوه.
ها. دا کور دی هر کونه ماشاءالله کشادات سټریټ دی نورته موږ لپاره کور دی صحیح او بل اجمل صاحب نه تاسو کوم اجمل د خلک لوکل چې کوم خلک دي جی موږ اکثر دا اردو چې ټکساس کې خلکو سره غټه غټه موټر سایکلي او ټوپې چولی او چې کوم نه داسې مطلب علاقې داسې وي چې سړی پکې چې کوم نه چې ګرځي نو په یاره کې ګرځي خلکو رویه د مسلمانانو سره خصوصا بیا زموږ پښتنو سره څنګه ده یاره جی ټیکساس والا دوی یو خبره کوي وایي ګیو ریسپیکټ ګیټ ریسپیکټ ها مطلب عزت ورکاو دو بتاله دا غیر ډبل عزت درکړي ها ډیر ښه خلک دی ډیر فیملی والا ډیر عزتمن خلک دی اسې موږ هم دا خبره به اورېده چې کله موږ نیویارک کې وو چې خلک ډیر ریسس دي مطلب او داسې پکې موږ هېڅ ونه لیدل ډیر ښه خلک دی بلکې دا ټاون خو داسې دی چې دلته ایمیګرنټس ډیر دي ها نو دومره به ته نه وینې را دي د خپل خلک خو مطلب که موږ د بل کلي ته لاړ شو دې سایډ ته یا هغه سایډ ته دا خلک ټول د دې ځایي خلک دی او ډیر عزتمن خلک دی ډیر ښه خلک دی ښه خلک دي. هغه شی پکې نشته کوم چې موږ خبرې اورېدلې صحیح زه په لار راتلم نو یو لک مې ولید په اس پر روانو اس په ګرځوله جی. بل مې ولید چې کم نه غوایې ونیولې وسره غوایې وسره غټ بول چې وته وي کنه او غواګانې دا بيزي دا مې ډیر زیات ولیدل خو دا راته وایي چې ټکساس په عمومي توګه او په خصوصي توګه بیا کیلین دا سره لپاره مشهور دي اصل کې کلین چې بیسیکلی مخکې دلته به د کاټن کم کوم کپاس چې ورته موږ وایو دا مالوچو بالکل دا غي دلته کې ډېر کاشکاری کې دا د دې غټ هب په 1800 په زمانه کې صحیح نو هغه ځای نه پس بیا دلته په 1950 کې 1950 کې دلته کې دا فورټ وډ د ملټری بیس جوړ کړ نو دیو جن دا ډېر زیات آباد شو او مطلب اوس هم داسې په غټو ښارونو کې نه د حساب خو ډېر په تیزۍ سره د آسټن د وجې نه د دې هغه روان ده ګروت کم ډېر زیات آبادي سیوا کېږي غټ ښار ته جوړ شو تقریبا کیلین غټ ښار جوړ شو او سي او ټکساس چې کوم نو اکثر خلک وایي چې دلته کې د تیلو کویان دي د ځمکه کې تیل دي او وختي راته اکبر شاه صاحب یو کیسه کړې وه راته کوي اوسه کوی کې چې تیل دي او موږ چې ځان لره کوی نه تیل نه چې راځي نو ته ماچس ورولو یو هلته کې موږ داسې چې زمانه نو بل چا هم نه که نه نو دغه کیسه به راته کوي دا څوک دي چې هغوی په کور کې د تیلو کوی دی بس دلته کې څه څنګه رشتهداران دي هغه یو 40 ایکړ ځمکه واخیسته $1,100 یو ایکړ هغې کې کویان شته د تیلو کویان دي پکې خو تیل ته نشي رایستی هغوی نشته ځکه چې هغوی سره لایسنس نشته منرل رایټس پکار دي ها چا سره چې هغوی مخکې شي ها او جی بالکل نو دې کویان دي ویسټ ټکساس ته ډېر زیات دي مغربي ټکساس دي هر یو کور کې الموست هر یو پټي کې د کوی دی هغه راوباسي ها ویسټ ټکساس الموست لکه په زرګاو لکاو باندې باندې چې خلک د تیل راوباسي صحیح زموږ څه تاسو کور کې ته کوی دا موږ خو جوړو خو سمې لا نه پای کې اوبه راځي صحیح ده نو موږ راورسېدو او داسې خبره چې کوم پاتې شي خو پاتې نه شو چې تاسو به کول غواړئ چې هلته په سیمه کې په ریجن کې د خلکو دپاره به د دلچسپۍ وړ وي د ټکساس سره بیا د کیلین سره تړلی اجمل صاحب سلیم صاحب اکبر شاه صاحب د خو دغه دی چې موږ خو بالکل پاکستان کلی وطن نه مس کوو هغه حساب کتاب دی هغه سیسټم دی د دې خلکو هغه رواج او هغه کوم چې هغه فیملی ویلیوز دی هغه هم د دې ځای په شان دي زمونږ په شان د پښتنو په شان ډېر ښه لږ عزت ورکوه تا ته به ډېر عزت درکوي نو ډېر ښکلی حساب کتاب دی او د دې ځای د خلکو چې کوم ځایي خلک دي نو غټې غټې ځمکې دي ساوري ساتي لکه چې د دې ځای نه چې موږ مغرب طرف ته روانېږو نو هغه لږ هغه ریګستاني شګلنه ځمکه شروع کېږي نو کاشتکاري په هغې کې نه کېږي زمینداران نو هغوی دا کوي بس چې ساوري ساتي ډېر زیات ساروي ساتي او تاسو نه مې دا تاسو کوئ تاسو په سیمه کې کوم ځای ما ته خو پته خو اورېدونکو ته غواړم د سوات دي موږ هم د سوات دي جو موږ د سوات دي سمه ده صحیح ده نو د دې سره باغلو اجازه سلیم صاحب تاسو هم ډېره مننه او ډېره مننه اکبر شاه صاحب تاسو هم مننه اکبر شاه صاحب مې نن ډېر زیات کړولی دی که نه او د اکبر شاه صاحب سره مې ډېرې ویډیوګانې جوړ کړي یو 2-3 پاتې دي نورې هم او اجمل صاحب تاسو هم یو جهان مننه او اوس موږ راځو تاسو لپاره بله ویډیو هم جوړو او د دې سره سم زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ خو په خپله خرچه باندې د لوی الله په امان